اشرف غني د خپلو ملي ګټو نه به یو لوی شم تیر نشم. ولسمشر غني حوصله نوره ختمه شوه او واضح ویلي چې داسې نه کیږي چې زه وطن په تاسو باندې خرڅ کړم. دا خو په دې معنا نه ده چې څومره زړه غواړي هغه به کیږي. ملګرو، ولسمشر ډېرې په زړه پورې او ډېرې منطقي خبرې ځوانانو ته وکړې. ملګرو، راځئ چې ولسمشر غني دا خبرې ولې وکړې او نور یې څه وویلې له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي د سولې مذاکراتو کې زموږ سره کرښه د افغانستان اساسي قانون دی او زه د ولسمشر په توګه حق نه لرم عین یو لویش له ملي ګټو تیر شم. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ د بیان له مخې د سولې پروسې په اړه د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره د مشورتي غونډو په لړ کې یو شمېر ځوانانو سره لیدنه کې ولسمشر اشرف غني ویلي د افغانستان جمهور رئیس یوازې نه دی، ځوانان او ملت یې ترڅنګ ولاړ دي. هغه زیاته کړه د افغانستان مذاکراتي ټیم به په ټول جدیت او افغانانو د حقونو دفاع کوي. ښاغلي غني د هیواد په کچه رامنځته شوي ظرفیتونو ته په اشاره ویل د افغانستان ملکي او نظامي ظرفیتونه له یو بنسټیز تحول څخه تیر شوي دي او اوس په یو سیمه او زموږ کمانډو بې سارې ده او موږ د دغه جنګ ګټونکي یو. ښاغلي اشرف غني د څرګندونې په داسې حال کې کړي چې افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو د اونۍ خلاصېدو سره سم یو وارې بیا طالبانو په افغان ځواکونو بریدونه پیل کړي او نړیوالو مطبوعات وایي چې تر 100 زیات افغان سرتیري وژلي دي. په عین حال کې امریکایي ځواکونه هم د هلمند په نهرسراج ولسوالۍ کې په طالبانو هوایي بریدونه کړي او د امریکایي ځواکونو ویان وایي دا بریدونه د افغان ځواکونو څخه د دفاع په موخه کړي دي. د امریکای او طالبانو ترمنځ د فبرورۍ پر 29مه نیټه دوحه کې د سولې یو تړون لاسلیک شوی و چې له مخې به طالبانو خپل ځان له نورو ترهګرو ډلو څخه راجلا کوي او د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد کارول کېدلو ته نه ورکوي. د سولې تړون له مخې د دې په بدل کې به امریکا پړاو په پړاو افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، خو د سولې د تړون په سبا طالبانو اعلان وکړ چې هغوی د بهرنیو ځواکونو په ضد نوره جګړه نه کوي، خو د افغانستان ځواکونو په ضد به خپله جګړه دوامداره ساتي. د امریکایي قواو ویان ویلي چې یوازې تېره ورځ طالبانو په هلمند ولایت کې په افغان ځواکونو 42 بریدونه کړي دي. امریکایي پوځي ویان واضح کړې ده چې هغوی په افغانستان کې د خپلو ائتلافانو څخه دفاع کوي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر شئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.